سلامونه او نیکی هیلې ګرانو کتونکو په خیر راغلی پښتو کوکینګ ته. نن به موږ تاسو ته د ملای کیک چل درښکاره کوو. دا ویډیو چې دا موږ په دوو برخو کې تقسیم کړې ده. په لاوله برخه کې به کیک جوړو او د دې ویډیو په دویمه برخه کې به موږ ملای یعنی ربړی جوړو. نو راځئ چې په کیک باندې شروع وکړو. په کیک کې به د ټول نه مخکې زموږ 2 دانې هګۍ پکارېږي. دا هګۍ به یخې نه وي، یعنې د کوټې ټمپریچر به لري. دا به ښه ولړو په دې ماشین باندې. د دې نه پس به پکې 1 پیاله چینی یعنې بوره ور واچو او دا به په دې کې دومره ولړو چې دا هګۍ او دا چینی د یو بل سره داسې حل شي چې دغسې خټې شکل اختیار کړي، یعنې دغسې ټینګ شي. نیمه پیاله تیل یعنی غوړي به ور واچو او دا به پکې مکس کو، یعنی ګډوډ به یې کو، پکې دومره به یې پکې نه لړو، یعنی مکس به یې کو. یو پیاله تاوده شوده یعنی پی دا به پکې ور واچو او دا به پکې مکس کو، و به یې لړو پکې. دو پیالې وړه یعنی نورماله وړه پلین وړه دا به ورته ور واچو. په دغسې په چاڼ باندې به ورته چاڼ کو چې غوټې پکې را نه شي. دا به پکې ور واچو. د دې په سر باندې به 2 غټې قاشوغې بیکینګ پاوډر ور واچو او 1 غټه قاشوغه ونیلا چینی یعنی ونیلا شوګر ور واچو. دا به په دې چاڼ باندې چاڼ کوي چې دا غوټې پکې لاړې نه شي. لاول په یو سمسۍ باندې به دغسې اول یو بل سره ښه مکس کوي او دا سمسۍ به دغسې پاکې کوي چې دا بیکینګ پاوډر پکې لاړ نه شي. نو بیا به په دغه ماشین باندې تقریبا د 15 منټو دپاره په تیز په اخرنۍ درجه باندې یعنی په تیز سپیډ باندې به یې ولړئ چې ښه پوره حل شي او هیڅ غوټه پکې پاتې نه شي. په یو لوښي کې به یې ور واچوئ چې هغه تاسو په اوون کې یعنی په داش کې ایښودی شئ. نو دغه شیشهیي لوښی دا موږ راغستی او دا لاول موږ په تیلو یعنی غوړو باندې غوړ کړی دی او بیا هم پکې دغه ټول خمیر ور واچو د کیک دا. نو دا به په دې کې ور واچوئ او په یو لرګي باندې به دا ښه ولړئ چې هیڅ قسم غوټه یعنی هوا پکې دننه پاتې نه شي. او کله چې دا په یو لرګي باندې بیا دغسې ولړو نو د هغې نه پس به یو 2-3 ټکه به ورله ورکوئ چې دا ښه د هوا ترې وځي. نو کله چې دا هر څه وکړل د دې نه پس به تاسو تنور یعنی داش یعنی اوون ګرم کړئ، د اول نه به هم تود کړئ. نو بیا به یې په 180 درجو کې یعنی په 180 سنټیګریډو کې د 15 نه واخله 40 منټو پورې کېږدئ. نو ستاسو کیک به بیا تیار شي. نو کیک به کېږدو او د ویډیو دویمې برخې ته به راشو. دلته به اوس موږ ملایي یعنی ربړي جوړه کړو. د دې دپاره به تر ټولو نه مخکې زموږ په کار 1 لیټر پی یعنی شوده. لاول به دا پی را واخلئ او په دې یو لوښي کې به یې چې واچول نو دا به تاوده کړئ. احتیاط وکړئ، یعنې دې خبرې ته فکر وي چې دا ربړي چې جوړوئ نو دا به تر اخره پورې لړل غواړي. اوس به ورته 2 غټې قاشوغې بوره یعنی چینی او نیمه وړه قاشوغه لاچي ور واچو او په تیز اور باندې به دا وخوټ کو. لړو به یې هم دغسې چې لاندې وننښلي. کله چې دا وخوټ کېده دغسې او ښه پکې حل شو نو اور به ورپسې کم کو، یعنې درمیانه به یې کو، میډیم به یې کو او لړو به یې دغه شان دی چې دغسې نیم پاتې شي. یعنې دا دی تقریبا ډېرې اوبه یې وچې کړلې، تاسو ته به ښکاري اوس. نو اوس به ورته 2 وړې قاشوغې د بادامو دغسې پرېږ شوي او 2 وړې قاشوغې د پیستې دغسې پرېږ شوي دا به ورته ور واچو او یو 15 منټه به پکې دا هم په دغه درمیانه اور باندې وخوټ کو، یعنې پاخه به یې کو پکې. مقصد دا دی چې دا پی تقریبا 40% وچ شي، دغسې ټینګ شي. نو کله چې دغسې شول نو دا به راواخلو او یو طرف ته به یې کېږدو چې یخ شي
یعنی د کوټې ټمپریچر واخلي. نو کوم وخت چې موږ دا جوړول نو زمونږ کیک هم تیار شو. نو کیک چې کله راوباسئ او دا لرګی هم پکې داسې ورکو نو په دا لرګي پسې چې سنختې نه وي یعنی کوم وړه ورپسې نه ونښتي یعنی زمونږ کیک تیار دی نه ښکارېږي. نو کیک هم چې تیار شو دا به هم یو طرف ته کیږدو چې یخ شي. کله چې کیک د کوټې ټمپریچر واخیستو یعنی یخ شو نو دغه سر به یې دغسې پرېږدو. دا د دې دپاره چې دغه ربړي یعنې دا ملایي به بیا د دې دپاسه اچو چې دا ښه پوره واخلي. په یو پنجې باندې به پکې دغسې سوري وکړو. دا سوري د دې دپاره ښه دی چې دا ربړي یعنې دا ملایي پې بیا د پاسه اچو چې دا د کیک ته ښه ورننوځي یعنې دا کیک یې ښه واخلي. نو دا دی اوس زمونږ هغه ربړي هم یخه شوي ده او کیک هم ښه یخ دی. نو دا به بیا د پاسه دغسې واچو. لږ غونته کې بادام او پیستا چې پرېږ شوي ستاسو سره پاتې شوي نو هغه به هم پې د پاسه ور واچوئ. او دا به نیمې ګنټې نه تر 2 ګنټو پورې په فریج کې یعنې په یو یخ ځای کې به یې کېږدئ چې یخ شي او دغه ملایي هم ښه واخلي. نو دغه دی چې دا ملایي واخلي نو بیا به دغسې ښکارېږي. دا دی زمونږ کیک اوس تیار شوی دی. احتیاط وکړئ چې هغه ملایي ربړي ټوله په کیک وانه اچوئ ځکه چې بیا کله تاسو دا کیک راوباسئ نو بیا ستاسو دا بیا نور هم پکارېږي. نو دغه دی کیک چې تیار شي بیا به دغسې ښکاري. کله چې دا کیک بیا راویستو نو یو قاشوغه یا 2 قاشوغې غټې د دغه ربړي به په دې کیک د پاسه نورې هم واچوئ. کیک زمونږ ښه مزهدار تیار شوی دی. تاسو ته به اوس ښکاري ربړي یعنی ملایي تر دننه پورې ورته ورغلې ده او ښه مزهدار جوړ شوی دی. نو دا شو زمونږ ملایي کیک. که ستاسو زمونږ دا ویډیو خوښه شوي وي نو زمونږ د چینل سبسکرایبول مه هېروئ او که کولی شئ نو د خپلو نورو ملګرو سره هم دا چینل شریک کړئ یعنی شیر یې کړئ او یو لایک بله هم ورکړئ که ستاسو خوښ شوي وي دا ویډیو. نو ستاسو نه د دې سره اجازت غواړو د بلې ویډیو پورې د الله په امان.